سلامونه نیکې هیلې او احترامات بینتاج یم او راغلی منیر ته منیر سره هم ملاقات وشو د منیر هوټل ته راغلي وو نو یقینا چې دغه ګپ شپ او دغه ناستي ډېره مزه وکړله غواړم څه یادګار په توګه باندې موږ سره خوندي شي څو شعرونه د منیر بنیري نه ریکارډ کړو هسې خو به تاسو دغه شعرونه ډېر اورېدلي او منیر وایي چې څه درته ووایم نو که زاړه یو که نوي یو خو دونه ده چې یادګار د سړي سره پاتې شي نو بس که زه به یاره شعرونه به راته ووایم زاړه به راته ووایم خو لکه ډېر مطلب ډېر بچا نه یې اورېدلي وایي چې کومې آینې چې مخونو ته نیولي دي دغې آینو کې یو سړي ته هم ځان نه ښکاري کمې آینې چې مخونو ته نیولي دي دغې آینو کې یو سړي ته هم ځان نه ښکاري او موږ ته په وریځ کې د الله نومونه ښکاري خو موږ ته په فوټپات باندې پراته ماشومان نه ښکاري موږ ته په وریځ کې د الله نومونه ښکاري خو موږ ته په فوټپات باندې پراته ماشومان نه ښکاري او دا سړی دوه رنګی دی دوه ژبی دی شکي پرې یم ما ته یې جانان ووي خو ما ته جانان نه ښکاري دا سړی دوه رنګی دی دوه ژبی دی شکي پرې یم ما ته یې جانان ووي خو ما ته جانان نه ښکاري او دومره خبر شوي چې غربت لیونی کړی نو اوس مې په دوربین کې هم دا ځینې یاران نه ښکاري دومره خبر شوي چې غربت لیونی کړی نو اوس مې په دوربین کې هم دا ځینې یاران نه ښکاري یو نیم سلام دې واچو او په نیم باندې خاموشه شوې ولې منیر جان درته صحیح مسلمان نه ښکاري منیر جان ټیک مسلمان دی د ډب مسلمانانو او یا د ډب مسلمانانو سلامونه و نیمچه منافقانو سلامونه ستاسو هیر یم خو زه به مو یادومه ستاسو هیر یم خو زه به مو یادومه و یارانو ګڼ کپانو سلامونه بېله ما د چا په خیال خاطر کې نه یی د قبرونو خاوندانو سلامونه او مداریانو مولایانو خوښ مې نه شوی حق پرست عالمانو سلامونه مداریانو مولایانو خوښ مې نه شوی حق پرست عالمانو سلامونه او دغه څو شعرونه به درته ووایم بیا به بس کړمه چې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې ځکه په رنګ د ګلاب ګل نه یمه ته هم په قد د چینار ونه نه یې مطلب نو زړه دې د سیکې نه جوړ دی مطلب نو ته په چا غمجنه نه یې مطلب نو زړه دې د سیکې نه جوړ دی مطلب نو ته په چا غمجنه نه یې او شکر غم به وجلی وې نازکې جنۍ شکر وباسه چې مینه نه یې غم به وجلی وې نازکې جنۍ شکر وباسه چې مینه نه یې دا پېښور خپل دویم کور وګڼه افغان وروره بې وطنه نه یې او یو دوه شعره به ووایم چې جام کې یوازې شراب نه سړی شربت هم څکې شي جام کې یوازې شراب نه سړی شربت هم څکې شي او ملا خبر نه دی ما څه څکلي په درې ګوټه کې جام کې یوازې شراب نه سړی شربت هم څکې شي او ملا خبر نه دی ما څه څکلي په درې ګوټه کې سنت تازه شو او که نه ګنهګار شوی به یم د چا په لپه کې مې اوبه څکلي په درې ګوټه کې خلق خپلې فاصلې وخي لګیا دي پښتانه یو بل لخپې وخي لګیا دي خدای ښکلی باران وکړي موسم یخ کې پیغلې ځان ته لوپټې وخي لګیا دي هغه ما تا ته چې وې شراب حرام دي هغه خلق خو کاسې وخي لګیا دي ستاسو خار دی خو سینګار د چا په سر دی پښتانه پکې ویلچې وخي لګیا دي منیر جانه لیوني ته یې ناورې لیوني درته نارې وخي لګیا دي او زړه دا د مینې خاپیري به درنه وباسمه تا کې مستی شوې مستی به درنه وباسمه زما غربت پورې خندا مه کوه وخت به راشي د خان بچیه دا خاني به درنه وباسمه زما په زړه خښتې نو ستا خو ورته لاس نه رسي ستا خو په خپو کې دي ازغي به درنه وباسم دغه نظم به درته ووایم چې د ژمي یخه شپه وه نری باران ورېدو مال هم خوب نه راتلو بس جوراوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویلې ته لا ویښ یې ویل مې جي جناب څوک ویلې ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه
بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی او پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی جانانه غم دی مسلمان دی ما د مولا د بانګ نه مخکې پاسوي نه